بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. د پښتونیار ټي وي قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو نن سبا چې کومه وبا راغلې ده د کرونا وایرس تقریبا د نړۍ په یو شپېته هیوادونو کې دغه وبا خپره شوې ده او نوره به هم خپریږي. قدرمنو کتونکو د دې په هکله یو څو ګټورې خبرې تاسو ته وړاندې کوم، انشاءالله چې ګټه به ترې واخلئ او عمل به پرې وکړئ. لومړۍ خبره د کرونا وایرس په باره کې دا ده چې کرونا وایرس چې کوم سرمنه زخمی او پرژلې نه وي نو د هغې نه دننه نه تیریږي، یعنې د سرمنې په ذریعې وارد کیږي نه بدن ته، او چې کومه سرمنه پرژلې وي نه هغې کې بیا خطره شته. په لاسو باندې دا د 10 منټو نه زیات نه پاتې کیږي او خود به خود ختمیږي. دغه وایرس په کپړې باندې د 6 غنټو نه ونیسه تر 12 غنټو پورې پاتې کیږي او د اوسپنې په شیزونو باندې تقریبا د 12 نه تر 20 غنټو پورې او په سټیل باندې تر 20 ورځو پورې پاتې کیږي. درېیمه خبره ده چې دا وایرس منفي 80 درجې پورې ژوندی پاتې کیدی شي، یعنی د ساړه نه څه عیب نه لري او ساړه کې ختمیږي نه، او ګرمۍ کې چې کله 13 درجو ته ګرمي ورسي نه دا خود به خود ختمیږي. نو ښه دا ده چې لاسونه انسان په ګرمو اوبو وینځي او جامې مامې هم په ګرمو اوبو وینځي. څلورمه خبره ده چې د کرونا وایرس په کور کې چې څومره د وینځلو سامان دی لکه صابون دی یا د لوښو وینځلو چې کوم لیکویډ راځي یا شیمپوان دي دې سره ختمیږي، که دې سره ووینځي له منځه ځي. پنځمه خبره ده چې کمې جامې تاسو بار اغوندئ چې کله بهر نه راشه نه هغه نور ته اچوئ یا یې په انګیټۍ وغیره ګرموئ چې د هغې نه وایرس ختمیږي. شپږمه خبره ده چې ګرمو اوبو سره لامبئ. او اومه خبره ده چې هیڅکله یخ شیزونه مه خورئ، یخه ډوډۍ، یخې اوبه او یخ شربتونه دا مسکې، ګرم شیزونه استعمالوئ چې د دې نه په امان کې اوسئ. او نهمه خبره ده چې که ګرم شیزونه مو پیدا نه کړل نو حد اقل کم از کم د دې دپاره چې مری لمده وساتئ د چینګم نه استفاده کولی شئ، یعنی چینګم راواخلئ هغه ژوئ چې مری مو لمده وي او هغه جراثیم تاسو مری ته د هوا په ذریعې دننه لاړ نشي. ګوره دا که خوراک کې لاړ شي خېټې ته نه هغه خود به خود ختمیږي، خو دا مری کې پاتې کیږي او د مری نه بیا سیده ځي د هوا په ذریعې د انسان کمې ریې دي دننه هغه ختموي. او بله خبره ده 10مه خبره چې کم ځای کې کار کوئ یا اوسیږئ نو یو کړکۍ خلاصه پرېږدئ چې تازه هوا درته در رسیږي. او یوه مهمه نکته او مهمه خبره ده چې په د دې دپاره چې تاسو ته معلومه شي چې کرونا وایرس باندې اخته یې کټې اخته نو ورځې کې څو ځلې خپله ساه بندوئ د 10 سکنډو یا 15 سکنډو دپاره او بیا یې پرېږدوئ. که د هغې نه بعد تاسو ته ټوخی درغی نه پوه شئ چې په کرونا وایرس اخته او که نه ټوخی در نه رغی نه بیا روغ یې او د تلو ضرورت نشته. او 12مه خبره ده چې کله د کور نه بار ځئ او چا سره ملاویږئ نه کم از کم 1 میټر یا 1.5 میټر فاصلې کې ته نه ودرېږئ چې هغه وایرس تاسو ته منتقل نشي. دا چونکې درانه دي او بل بج دي، بج یعنې اهوار نه دي، نه دې وجې نه معمولي غوندې ماسک چې ولګوئ که هغه د کپړي یا د کاغذي هر څنګه ماسک چې دا تقریبا ایساری او نه دننه نه پرېږدي. کله چې عطسه درشي، عطسه یعنې موږ ورته پرشې وایو، پرشې یا اتروشې ورته ویلی شي چې هغه درشي د نورو نه جدا کېږي او مخ ته داسې څه نیسئ چې هغه مکمل ایساری او نورو ته دا جراثیم منتقل کېږي نه. آخري خبره ده چې کم شیزونه دا وایرس ختموي نه هغې سره مرتب
لاسونه مږې لکه ضد عفوني ورته وایي، کوم شیزونه چې عفونتونه او جراثیم له منځه وړي. په بازار کې ملاویږي، سپیرټ غونته دي یا داسې نور شیزونه دي چې راوتي دي، کریمونه دي یا ژیل دي، هغې سره دا جراثیم له منځه ځي. ډېره مننه مو کوم چې غوږ شئ. د الله په امان.